السلام علیکم ناظرین، د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو، په ننني ویلاګ کې به زه خبره کوم چې د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام ترمنځ اتحاد قایمېدو واله دی. تقریبا د اتحاد توی شوی دی، په دې کې معاملات فاینل شوي دي، خو ځینې شرایط د مولانا فضل الرحمن لخوا مخې ته راغلي دي. په دې به هم زه خبره کوم. د دې نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف هم ځینې تحفظات اوس هم موجود دي، په دې به هم زه رڼا اچوم. کتونکو، زه به آغاز وکړم چې مولانا فضل الرحمن مزید په پی ډي ایم جماعتونو باندې، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ باندې مزید اعتماد کولو ته تیار نه دی. د مولانا صاحب د موډ نه داسې اندازه لګي، ځکه چې په ماضي کې مولانا صاحب له څو وارې د دوو جماعتونو دوکه ورکړې ده. په هغې کې که د صدارت واده وه یا د دې نه علاوه 26 عین په بدل کې چې کوم مولانا شرایط وړاندې کړو او هغه د مولانا سره منلي وو، همدا معاملات داسې دي چې د دې له وجې د پی ډي ایم جماعتونو، یعنی د آصف زرداري، د میاں نواز شریف سره د مولانا فضل الرحمن ترمنځ بد اعتمادي سیوا شوې ده. د ټولو نه اول بلک ذکر زه کوم چې مولانا صاحب د تحریک انصاف سره چې کومې خبرې شروع کړي دي، یا د تحریک انصاف چې کوم مشران دي د مولانا صاحب رهایشګاه ته د هغوی سره سیاسي ملاقاتونه کوي، سیاسي خبرې اترې کوي، په دې کې هم مولانا فضل الرحمن ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې څنګه ما ذکر وکړ په ماضي کې مولانا صاحب د دې نورو سیاسي پارټو سره ډېر تلخ تجربات مخې ته راغلي دي. دا وجه ده چې مولانا صاحب د تحریک انصاف سره چې کوم ملاقاتونه کوي یا چې کوم مجوزه اتحاد دی، په دې کې د احتیاط نه کار اخلي. کتونکو، په 10 مارچ باندې څنګه چې تاسو ته پته ده، د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بریسټر ګوهر، سلمان اکرم راجا، جنید اکبر، عامر مغل، دغه رنګ یو شمېر نور د تحریک انصاف چې کوم مشرانو، هغوی د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړو. په کې مولانا فضل الرحمن صاحب و، په کې عبدالغفور حیدري صاحب و، د دې نه علاوه اخندزاده حسن یوسفزی او اخندزاده حسین یوسفزی او دغه رنګ د جمعیت العلماء اسلام نور هم مشران په دې کې موجود وو، او داسې ښکارېده چې دا اتحاد تقریبا قایمېدو واله دی. زه به اوس راځم چې هغه کوم پوینټونه دي چې جمعیت العلماء اسلام غواړي چې په دې باندې عمل درآمد وشي، چې د دې په نتیجه کې د اتحاد قایم شي او دا مخ پر وړاندې لاړ شي. د ټولو نه اول دا کنسرن دی د جمعیت العلماء اسلام چې د اتحاد به څنګه وي. که چېرته اتحاد قایم شي نو تحریک به څنګه چلو، او که چېرته تحریک مونږ شروع کړو، د دې آغاز به څوک کوي، د دې فیصله به څوک کوي، کومه کمیټي به یا کوم داسې شکل به چې د هغې په نتیجه کې به مونږ تحریک شروع کوو. او که چېرته تحریک شروع شي نو دا به بیا سټاپ کوو څنګه، مطلب که داسې حالات جوړ شي د اتحاد ته، یا چې کوم د اپوزیشن پارټو یو اتحاد دی، څنګه چې تاسو ته پته ده که چېرته دوی تحریک شروع کړي د رمضان المبارک نه پس، نو د دې اعلان به څنګه کیږي، او د دې که چېرته داسې سرټن صورتحال جوړ شي نو دا به ودرولي څنګه شي. یعنی داسې نه وي چې کنې پاکستان تحریک انصاف یا جی آی یو یعنی تحریک ودرول غواړي په یو سپیسیفیک موقع باندې، او بیا یو پارټي پکې وي چې نه دا مونږ ودرو، بله پارټي وي چې نه ودرو، چې داسې صورتحال پکې نه وي. د دې نه علاوه دویمه خبره دا ده چې دا اتحاد به د جمعیت سره، د تحریک انصاف د اتحاد به د مرکز په سطح باندې وي، او کنه دا به د ټول ملک په سطح باندې. زما مقصد د خیبر پښتونخوا نه دی. خیبر پښتونخوا کې چېرته اتحاد نه قایمیږي، که چېرته دا اتحاد د مرکز په سطح باندې وي، د جمعیت د مشرانو دا خیال دی، او خیبر پښتونخوا پکې نه وي شامل، نو دا مخ پر وړاندې نشي تللی. ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام ووټ بینک ډېر سیوا دی، څنګه چې د تحریک انصاف ووټ بینک دی، داسې د جمعیت العلماء اسلام هم ووټ بینک سیوا دی. او مولانا فضل الرحمن دا غواړي چې هغه خپل سیاسي مستقبل مزید سکیور کړي. نو دا ممکن نه ده چې یو داسې اتحاد قایم شي چې هغه صرف د مرکز په سطح باندې وي او په صوبه خیبر پښتونخوا کې دا نه وي. یقینا چې دا یو ډېر لوجیکل پوینټ دی د مولانا فضل الرحمن، چې به دا اتحاد داسې قایمول پکار دی چې دا په ټول ملک کې د دې اثر وي، او دې دوران یعنی د دې لپاره سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټ هم پکار دی، ځکه چې مولانا فضل الرحمن چې کومه خلقه ده هغه د علي امین ګنډاپور هم خلقه ده، نو دا به ډېر عجیبه غوندې یو امبیګوس یا یو پیچیده غوندې صورتحال وي چې یو خوا مولانا فضل الرحمن الیکشن ته ولاړ وي، بل خوا علي امین ګنډاپور ولاړ وي. نو د دغسې قسمه صورتحال نه د بچ کېدو لپاره، یعنی اتحاد مخ پر وړاندې بوتلو لپاره به دواړه پارټۍ چې کوم دي څه ناڅه قربانۍ ورکوي. هم دې لړ کې د دواړو پارټو ترمنځ خبرې اترې کیږي. راتلونکو ورځو کې به تاسو وینئ چې آیا د اتحاد به د مرکز په سطح باندې وي او که نه د خیبر پښتونخوا په سطح باندې به وي. د دې نه علاوه مولانا فضل الرحمن
یو بل اهم ترین شرط وړاندې کړی دی چې پاکستان تحریک انصاف ته مالا په تحریري توګه باندې دا راکړي چې دوی یعنی د اسرائیل چې کومه مسله ده یا د قادیانانو چې کومه مسله ده په دې کې د تحریک انصاف چې کوم پوزیشن دی مولانا فضل الرحمن وایي یعنی جمعیت العلماء اسلام دا وایي د ذرایعو تر مخه چې موږ له دې ریټن ګارنټي راکړي چې په دې دوو معاملاتو باندې د تحریک انصاف پوزیشن څه دی. کتونکو پاکستان تحریک انصاف په دې باندې ډېر واضحه پوزیشن لري. هغوی قادیانان غیر مسلم ګڼي او دا غواړي چې به څنګه چې نور غیر مسلمو ته د آئین پاکستان تحت حقوق ترلاسه دي تحریک انصاف دا موقف لري قادیانانو ته د هم دغه حقوق ورکړي شي باقي دا غیر مسلمه دي. د دې نه علاوه د اسرائیل مسله ده نو د تحریک انصاف دا موقف دی چې په اسرائیل باندې د پاکستان کوم اصولي موقف دی یا د قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم اصولي موقف دی د ټو نیشن سټیټ موقف چې کوم دی په دې باندې تحریک انصاف بلیف ساتي یقین لري او دا ګڼي چې اسرائیل یو ناجایز ریاست دی. نو د دې باوجود جمعیت العلماء اسلام ته څه داسې ضرورت ورپېښ شو چې د دې کولاو پوزیشن د تحریک انصاف د دې کولاو پوزیشن باوجود د دې واضحه پوزیشن باوجود هغوی یو ریټن ګارنټي غواړي. په دې کې د بنیادي لاجک دا دی په دې کې منطق دا دی چې چونکې پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام په ماضي کې د یو بل خلاف ډېر خطرناک کیمپینز چلولي څنګه چې تاسو ته پته ده چې د یو طرف نه به هم الزامات لګېدل او د بل طرف نه به لګېدل یعنی د جمعیت العلماء اسلام لخوا به عمران خان ته یهودي ایجنټ او قادیانی لابي او مختلف قسمه نور الزامات په لګېدل یعنی د دواړو پاټو ماضي چې کوم دی دا ډېر زیات تلخ پاتې شوی دی. نو د دې معاملې یعنی د پارټۍ دننه یو پوزیشن مستحکم کولو لپاره یعنی خپلې پارټۍ ته یو خبره وړاندې کولو لپاره یعنی په پارټۍ کې یو امیج دی د تحریک انصاف د سربراہ په اړه د جی یو ای کې یو امیج قایم دی څنګه چې مولانا د یهودي لابي یا د یهودي ایجنټ خبره کوله دغه امیج په جی یو ای کې قایم دی. نو د خپلې پارټۍ مشرانو کنوینس کولو لپاره جی یو ای دا غواړي چې پاکستان تحریک انصاف د په دې دوو معاملو باندې یا د قادیانانو یا د اسرائیل په معامله باندې دی موږ له ریټن ګارنټي راکړي یعنی په ریټن کې د موږ له خپل پوزیشن راکړي. نو دې کې دا لاجک دی چې مولانا فضل الرحمن دا غواړي چې خپلې پارټۍ ته دا وښیي چې به د تحریک انصاف دا موقف دی زموږ سره د اختلافاتو او دا اختلافات چې کوم دی اوس موږ په دې ځای باندې ختمول غواړو. یقینا چې دواړو پاټو د وړاندې نه خپل اختلافات ختم کړي دي نه د تحریک انصاف لخوا تاسو وینئ چې څه قسمه کمپین د مولانا صاحب خلاف چلیږي او نه مولانا صاحب چې کوم دی د تحریک انصاف خلاف خپل کمپین چلی او مولانا صاحب او عمران خان یکسانیت تر سره مخ په وړاندې روان دي یعنی دواړه پارټۍ دا ګڼي چې دا الیکشن کې فراډ شوی دی او د دې په نتیجه کې یو ناجایز حکومت په وجود کې راغلی دی. د مولانا صاحب هم دا موقف دی او د عمران خان هم دا موقف دی. کتونکو د دې نه علاوه به زه یو بل ذکر وکړم چې د پی ډي ایم لخوا مولانا فضل الرحمن ته د صدارت عہده ورکولو واده شو بیا چې کله په جون 2023 کې په دوبۍ کې د پی ډي ایم د جماعتونو ملاقات شو په کې میا نواز شریف صاحب او په کې آصف زرداری او په کې مریم نواز او په کې ساغدار او په کې د استحکام پاکستان خلک هم موجود وو. خو مولانا صاحب هغه میټینګ ته نه په دوبۍ کې دغه په میټینګ کال کړ شو په جون 2023 کې په دې کې مولانا صاحب نور غوښتل شوی د دې دا مقصد و چې مولانا صاحب سره کوم کمټمنټ شو د صدر پاکستان د څوکۍ لپاره چې کوم مولانا صاحب سره واده شو د دې نه دوی په شا شوي دي بلکې دا فیصله په دغه میټینګ کې وشوله چې د چا زیات ایم ان ایز هغه به وزیر اعظم جوړ شي او د چا چې په دویم نمبر ایم ان ایز هغه له به د صدارت څوکۍ ورکړي شي. نو مولانا صاحب په دې کې اګنور شو مولانا صاحب ډېر زیات د پریشانۍ سره مخ شو. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې جنوبي وزیرستان کې مولانا فضل الرحمن د پارټۍ یعنی د جی یو ای د پارټۍ اهمترین مشر په نښه کړی شوی دی. د جمعې د مونځ دوران په جمعات کې اعظم ورسک سیمه ده پای جمعات کې چاودنه شوې ده او د هغې په نتیجه کې د جی یو ای ضلعي امیر مولانا عبدالله ندیم پای کې ژوبل شوی دی او ورسره څلور نور کسان په دې کې ژوبل شوي دي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې مولانا فضل الرحمن پارټي هم ټارګټ ته که دا هر څوک دا چاودنې کوي که هغه داعش دی او که هغه نور چې کوم ټیرریست دي نو مولانا فضل الرحمن هم د دوی ټارګټ دی او دغه رنګ چې څنګه نورې پارټۍ ټارګټ دي دغه رنګ مولانا صاحب هم د دې دهشتګرد تنظیمونو هدف دی. نو مولانا صاحب له به هم ډېر په احتیاط سره قدم ږدل پکار دي که هغه سیاسي قدم وي او که هغه نور معاملات وي. نو داسې ښکاري چې اوس دا وخت راغلی دی چې ټول سیاسي پارټۍ که هغه تحریک انصاف دی که هغه مولانا فضل الرحمن دی که محمود خان اچکزی دی او خو الریډي د عمران خان سره ولاړ دي خو اوس دې پاټو له یو داسې نه صرف سیاسي موقف خپلول پکار
پکار دي بلکې د دهشتګردۍ خلاف او د امن او امان خلاف چې کوم دی امن او امان په لړ کې یعنې د امن او امان لپاره چې کوم اقدامات پورته کیدونکي دي د دې لپاره یو مضبوط یو سترونګ موقف سره مخ پر وړاندې راتلل پکار دي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.